السلام علیکم. را روان 24 غنټو کې ایران څخه غټ اٹیک کولی شي دا وینا ده د یو ایس سیکریټري اف سټیټ انټونی بلینکن دی. خو ته وګوره بلینکن جی 7 کنټریز وان کړی دي چې را روان 24 نه والا 48 غنټو پورې د دې په منځ کې ایران او حزب الله څخه غټ اٹیک کولی شي. دا د وینا ده دا وایي چې مونږ دا بلیف کوو، یقین ساتو مطلب دا چې خپل انټيليجنس ولا سناسه خبر په څه طریقه باندې راوړی سره راپورټ ولا راوړی چې هغوی څخه غټه حمله سمدستي کولی شي 24 نه والا 48 غنټو کې دنه کولی شي. ګوره د دې نه مخکې چې کوم کلاس تاسو سره ما غسته او باغی کې تاسو ته ما ویلو چې یاره دا ایران اٹیک په 12 اگست باندې کولی شي. دا 12 اگست ما ول یاد کړو، یو خو هغه فلایټس کینسل شوی دا 8 اگست پورې. نو هغه هم د ویلو چې 8 اگست پورې هم د سر ریټالیشن سره اٹیک سره حمله کولی شي ایران. 12 اگست چې ما یاد کړو نو اصل کې د اسرائیل چې کله په ایران باندې اٹیک کړی دی کنه نو د دوی په سرمنیز باندې اٹیک کړی دا. اوس هم چې اسماعیل هانیه شهید شو خو یو اوټ ټیکینګ سرمنی و د پزشکیان د ایران د صدر د حلف غسلو سرمنی و. نو دغه شانت کې پاسبیلیټي سیوا و بلکې اوس هم سیوا ده چې ایران د سرمنی چې کوم په 12 اگست باندې په اسرائیل کې کېدل واله ده هغه ټارګټ کی سرمنی د په 12 اگست باندې د يهوديانو یو ورځ د چاغه ته تیشاباف داسې سنوم وته وایي صحیح شوله. دا د دوی داسې یو ریلیجیس سرمنی دا مطلب داسې یو رواج یو کلتوري دی د دوی په مذهب کې دنه چې دوی په دې کې ماتم مناوخي. د دوی لومبۍ ټیمپل لومبۍ ګرجا کم چې بیبیلونینز غورځولې وه تباه کړې وه ولا دویم ټیمپل کم چې ول رومن تباه کړی او د دوی د لاس نه چې کله نه بیت المقدس وته او یروشلم اوس خو واپس هغوی په خپله قبضه کې اخیستی دی. نو د هغې وخت نه دوی د دغه خپلو دوو ګرجو په تباه کېدلو کې چې اوس دا درېیمه ګرجه دوی جوړوي ته اورې که نه هیکل سلیمان چې مسجد اقصی به غورځو او دغلته کې یو بل درېیمه ګرجه جوړو. نو د دوی دوه مخکې نه تباه شوي دي، بیبیلونینز او رومن تباه کړي دي او بیت المقدس چې دوی د لاس نه وته او د هغې ورځې نه دوی په دغه ورځ باندې ماتم مناوي او مختلف قسمه کوم چې د خوشحالي کارونه دي چې دوی راحت ورکوي پارټي مارټي کول شو یا شراب مراب څکل شو ایون تر دې چې یختنه کټ کوي لامبي ایون تر دې نه په دغه ورځ باندې یو قسم د دوی ماتم مناوخي دغه ته تیشاباف دی وای. نو هغه دا ځل اوس راتله په 12 اگست باندې نو په دې وجه باندې ما وی چې مې بي د سرمنی ول ایران هغه ټارګټ کی او اوس هم څه پته نه لګي کې د شي په دغه سرمنی کول سا خو دې خو کی نو هغه په 12 اگست باندې يهوديان ډیر زیات خوفزده و چې دا زمونږ د سرمنی ټارګټ کولای شي. خو اوس چې کوم دی بلینکن وی چې یاره دا غوینه باقي صبر نه کیږي مطلب دا چې 24 نه والا 48 غنټو پورې په دې لند وخت کې هغه اٹیک کولی شي ایران او حزب الله مضبوط اٹیک کولی شي. خو ورسره دا وی چې دا ان کلیر ده مونږ ته دا پته نشته چې دا اٹیک به د ایران کوي څنګه یا حزب الله چې دا کوم اٹیک کوي دا اٹیک به دوی په څه طریقه باندې او څنګه کوي. اوس د خو چې ان کلیر ده خو چې خپل مونږ لږ سوچ وکړو کنه نو سنه مونږ ته پته لګي چې ایران چې کوم اٹیک کوي نو د اٹیک د ټولو نه اولنی مقصد بدای چې خاص لیډر د اسرائیل یو سما څنګه چې اسرائیل مین لیډرز د ایران ټارګټ کړي یا د حزب الله ټارګټ کړي دي یا د حماس ټارګټ کړي دي مین لیډرز ولا بار په مختلف قسمه جړپونه کې ټارګټ کړي دي د قشانت کې با د ایران دا کوشش چې سمین لیډر د دین وي سم د دین مخکې کلاس کې تاسو ته ما دا تصویر خودلی چې د په تل ابیب کې دنه ایرانی جاسوس ایستل دی وته خودلی چې نتنیاهو دا یو غره زمونږ ته مخامخ د تصویر می تلويستو مطلب اني ټایم از ټارګټ کولای شم. نو ښکاری خدا سي چې د دوی اولنې ټارګټ نتنیاهو دی خو د نتنیاهو ټارګټ کول د دوی لپاره ډیر زیات ګران دی ولې دی خو غره د نتنیاهو سره د حد نسوا یره پیدا شوی د ماته وسره ختم شوی دی. ټایمز اف اسرائیل سوی چې شین بټ نه دی ګوره شین بټ څه شی دی دا انټيليجنس ایجنسي د اسرائیل انټيليجنس ایجنسي نه د موساد دا خفیه قسمه اپریشن چې کوي د قشنت یو انټيليجنس ایجنسي شین بټ دا مختلف قسمه اپریشن کوي. اوس چې په غزا کې کم بنديان حماس ګیر کړی دي نو هغه بنديان په مختلفو اپریشنو کې راخلاصول د ذمہواریم دوی شین بټ ته او موساد ته په حواله کړی دا. نو دا شین بټ څه چل کوي اوس د نتنیاهو د لپاره یو بنکر تیار کړی دی. بنکر مطلب پزماکه کې دنه ولدا سي زیات تیار کړی چې پاغه ځکه دا سورزي د لپاره دوی پټ کی ځکه چې د ایران په ټارګټ لیست کې ایران ایشتل شي او نیوکلیر بنکر دی. ښه ته سوچ وکړه چې دوی سوچ کم ځای ته رسېدلی دی دوی سوچ هغه ځای ته رسولی دی چې کېدی داسې شي چې دا جنګ دلته کې دونه ګرم شي چې نیوکلیر وار وشي. نیوکلیر وار مطلب دا چې اټم بم پکې برابرې وورېږي. نو دا بنکر نیوکلیر بنکر جوړ کړی دی مطلب دا دی چې ځمکه کې دننه داسې ځای دی که د بر نه څوک اټم بم هم وورئ نو په هغې کې هم دا نتنیاهو بچ کېدلی شي. نو د نتنیاهو سره اوس دومره یره ده چې په نیوکلیر بنکر کې دا شین بټ والا دوی هلته کې پټوي. نو د هغې نه تا ته پته لګېدلی شي چې څنګه په ټارګټ لیست کې دی ایران والا دا راغستی دی خو چې په نیوکلیر بنکر کې پټ دی که نه
نو بیا ټارګټ کول ډیر زیات ګران دي. دوی په خپل خو به صدام حسین پسې خاندل دي اسرائیلیان او صدام حسین هم په ځمکه کې دننه پټ شوی و کنه جنگ په جنگ کې خو به دا حکمت عملیه نه کې نو په هغوی پسې خاندل اوس په ځمکه کې دننه پټېږي او په نیوکلیر بنکر کې پټېږي اوس ورته دا نه ښکاري. اني هاو د ایران دپاره به دا ټارګټ کول ګران خوشي خو که دا نه وي که نه نو بل لیډر به ولې دوی ټارګټ کوي. پاسیبیلیټي داسې وا ده زه نه یم چې خامخا کې به پکې ایران په هغې کې کامیاب شي خو پاسیبیلیټي داسې وا ده ممکناتو کې دا سیوا ممکنات دي چې دوی به یو لیډر یو اهم لیډر فارن منسټر شو یا ډیفنس منسټر شو یا عمدشین بیټ یو ډایرکټر وغیره شو یا د آی ډي اف خاص سپوکس پرسن وغیره دا هر یو اهم لیډر به ولې دوی ټارګټ کوي په دې حمله کې چې کوم حملې تیارې ایران روان کړی دی او دا د حملې دا تیارې دوی څنګه روان کړی دی دې خو ورته وګوره چې دا هم تاته پته ولګي. تاسو سره ما په تیر کلاس کې مې درته ویلي چې د روس یو جاز چې هغه په باري مقدار کې اسلحه وړي راوړي د اسلحې راوړلو کار کوي هغه د جمعې په ورځ په ایران کې کوز شوی دی. صحیح شو. اوس د خلکو سترګې خو هغې طرف ته وي خو روس د هغې نه انکار کړی. روس څه وي چې دا خو زمونږ روټین تګ راتګ دی ایران مونږ له اسلحه راکوي مونږ ایران له اسلحه ورکوو دې کې خو څه شته دی نه. تاسو ته ما ویلي چې چله په دې کې شته دی او لازمي پکې شته دی او حق وګوره هغه مختلف سورسز نه خبر رو روزي ښه په باري مقدار کې اسلحه په دقه ټایم کې د جمعې په ورځ باندې روس راوړی و ایران ته او په هغې کې د ټولو نه اهمترینه اسلحه د روس چې یو جیمر دی هغه ایران ته راوړی هغه څه شی دی دې خو ورته وګورئ رشیا ایران ته سپلای کړی دی لانګ رینج EW سیسټم. EW مطلب الکترونیک وارفیر څه مطلب دی پویم دی ګوره ښه د ده نوم دی مورمانسک بین الکترونیک وارفیر لانګ رینج په دې ټکو باندې ځان پوهه کا. د روس والا داسې اسلحه جوړه کړې ده داسې یو ویپن تیار کړی دی چې هغه څومره ریډیو سیګنل دي کمیونیکیشن چې د څه په ترو باندې کېږي لکه مثال کې طور پر ته اوس دا زما د لیکچر اوري خو د خاص سیګنلو په ترو باندې اوري که نه نو دغه شانته کې مختلف قسمه ډیفنس سیسټم چې کله یو کنټري یو ملک ځان ته لګولي نو هغه د مختلف قسمه سیګنلو استعمال کوي او د سیټلایټ په ترو باندې د مختلفو ځایونو نه خبرونه الي نو دا ټول کارونه کېږي د سیګنلو په ترو باندې. دغه سیګنل چې جیم کې چې د ایس شي چاته ایس پته نه لګي دغه شانته کې یو مضبوط جیمر دی دا مورمانسک بین دا د نیټو خلاف د رشیا په خپلو بارډرو باندې لګولی دی او ټیسټ کړی یم الریډي د ناروې پوره سیګنل یې پې د بندې کړی وي نو ښه پوره ټیسټ شوې اسلحه ده. اوس دا دلته کې راوړه د دې مقصد څه شی دی چې مثال کې طور پر اسرائیل شو نو اسرائیل خو خپل ټول ډیفنس سیسټم د دې په ترو باندې چلی د سیټلایټس په ترو باندې د مختلفو ځایونو نه خبر اخلي او ځان خبري د ایون تر دې چې د خبر د ایران دام اغستی دی چې مونږ به د سیټلایټ په ترو باندې ګورو که ایران ځان مکمل حملې ته تیار کړی او مونږ ته پته ولګېده نو اسرائیل څه وایي خبرې چې مونږ به پې مخکې اټیک کوو. دا د سوچ خبره ده. اسرائیل دومره ځان تیار کړی دی وایي که دا ایران مونږ ته د مخکې نه پته ولګېده چې دی حمله کوي چې هغه به د سیټلایټس په ترو باندې دی پته لګوي نو مونږ به پې د مخکې نه اټیک کوو. اوس دغه سیټلایټ د بلاک کول د مختلف قسمه ډیفنس سیسټم لکه آیرن ډوم او ډیوډ سلینګ وغیره چې د مختلفو قسمه سیګنلو استعمال کوي یا د جی پی ایس استعمال کوي هغه پوره هیک کول هغه بندول دا به د دې اسلحې کاري کم چې رشیا د ایران لور کړه او هغوی په خپل بارډر باندې ولګول. د دې ساده مثال ته داسې اخیستی شي لکه ستا چې چا سره جنګ یو په دې سترګو کې ولا شګې یا څه ور وشیندي او د هغه سترګې کار پرېږدي ستا وال به څومره هغه ته اسان شي. دغه شانته کې د دې نن سباني ټکنالوژي په دور کې د اسلحو په جنګ کې چې کله ته چا سیګنل یې کټ کې هغه سره جنګ کې د هغه سره داسې چل کېږي او دا لانګ رینج دی. ښه لانګ رینج مطلب دا چې 5000 کیلومتر نه راواله 8000 کیلومتر پورې چې خواوشا کم هم سیګنل وغیره دي هغه د هیک کولی شي هغه د بندولی شي هغه د ډسټرب کولی شي. نو ایران چې دا دغلته کې ولګول د دې مطلب دا دی چې ایران اوس ځان داسې اټیک ته تیاری چې د هغه ټول الکترونیک سیسټم چې کوم د هغه په ترو باندې د کمیونیکیشن کې سیګنل یې ورته راځي اسرائیل د هر څه نه خبرېږي خپل ډیفنس ښه برابر کوي چې هغه ولې ختم کړي یو قسم د اسرائیل سترګې ړندې کړي او د هغې نه بعد بیا اټیک کوي هر لیډر چې ولې په هر ځای ټارګېټ کو چاته به څه پته نه لګي او ولې به یې داسې قسمه تیاری در اخیستی دی. او د کمال خبره پکې دا ده چې یو څو ورځې مخکې یو کلاس تاسو سره ما اخیستی او په هغې کې مې درته ویلي چې حزب الله والا اسرائیل دا وارننګ ورکړی چې زموږ سره هم د الکترونیک وارفیر والا ویپن شته او د هغې په ترو به پتا باندې اوس دا ځل اټیک کو. یاد دي شي اقا الکترونیک وارفیر یو اسلحه د ایران سره د رشیا والا موجوده ده او هغې پسې هم د کمال خبره ده په هغې پسې هم د کمال خبره ده دله خو رشیا ورکړه نو پاسیبیلیټي دا ده میبي چې حزب الله هم څه ورکړي. اوس په هغې پسې د کمال خبره دا ده چې ریډ سی نه د ریډ سی په کوم ځای کې چې حوثیان نښتي او شپس به ایشتل دا ورځ دوه کېږي چې دغه ځای نه خبر راځي چې په هغه ځای کې د ماسکو د شپس د رشیا د شپس نقل و حرکت کم شوی دی بند شوی دی د رشیا د شپس نقل و حرکت هغه شانتې اوس هلته نه کېږي چې د هغې نه دا ظاهرېږي چې رشیا کېدی شي د حوثیانو سره څه خبره اتره راغستې و هغوی له هم څه ورکړي
او دا پلین داسې ښکاري چې د درې طرفونه په اسرائیل باندې ډایرکټ اټیک کېدل ولې د هغه طرف نه د لبنان نه د دې طرف نه ایران نه او د دې طرف نه د حوثیانو نه مضبوط اټیک په ایران باندې یو پلین تیار دی د دقیقې یعنې نه امریکا راغلی ده او په ریډ سی کې او میډیټرینین سی کې ګیر چاپېره 15 مضبوط ایر کرافټس ودرولي او په هغې کې ښه مضبوط لوډډ جازونه ودرولي دي او د هغوی دا وینا ده چې مونږ به خپل فل کوشش کوو چې اسرائیل مونږ ډیفینډ کړو اټیک په اسرائیل باندې وشو د ټولو نه په سټارټ کې به په ډیفینس کې امریکا راځي او فل ډیفینس به کوي بیا چې د امریکا دغه ته کې کوم واړه کوشنیان الایز دي که نه هغه به هم د هغه سره بیا میلاو دې خوا ورته وګوره دا د رشیا هغه سیسټم دی ښه دا کم مې چېرته وي چې دا هیکینګ کوي دا شی د قشن په باډر باندې ولګېدی دا ټولې سیګنلې بیا هیک کوي اوس دې خوا وګوره دته د ده نوم دی حسن کریمي اخري خبره واوره د ایران دپاره اوس دا د فکر ځای دی د سوچ ځای دی دا غټه علمیه ده د ایران دپاره د ده نوم حسن کریمي دی او دی د آی آر جی سی یو مین کمانډر و دا اوس ایران گرفتار کو ارسټ کو ولې ویلې کېږي دا انویسټیګیشن به دا کېږي د انویسټیګیشن نه بعد به خبره کنفرم کېږي لا کنفرم نه ده ویلې کېږي دا چې دا اوس کم اسماعیل خان یا شهید شو که نه په دې کم بلډینګ کې نو د دغې بلډینګ حفاظت کولو ذمهواري خو د آی آر جی سی دستې سره وه پاسداران انقلاب سره وه په هغې کې یو کمانډر دا ویلې کېږي دا چې دا کمانډر موساد والا اغستی و د اسرائیل انټیلیجنس ایجنسي نه د هغوی اغستی و نو چې هغوی اغستی و په پیسو باندې مطلب خرڅ شوی و نو هغوی له لار ورکړی و چې اسماعیل خان یا به په دې ځای کې راځي داسې به پاتې کېږي بم کې ده یا هغوی اوس وایي پروجیکټایل داسې وړوکې غوندې راایشتی وي یا هر څه چې پای کې مدد شوی دی نو دا ویلې کېږي که کنفرم شوه ونس کنفرم شوه انویسټیګیشن وشو او کنفرم شوه چې په رښتیا دا اسرائیل والا اغستی او موساد والا اغستی او خرڅ شوی و نو دا بیا د ایران دپاره ډېر غټ د سوچ او ډېر غټ د فکر خبره ده ځکه چې بیا د نه آیت الله خامنه‌ای بچ کېدی شي او نه د ایران نور مین لیډرز بچ کېدی شي هغوی دي خپل غم کوي بیا چې د آی آر جی سی غونډه کې دستې کې دننه اسرائیل راننوتی شي او کسان اغستی شي که نه نو د ایران د دننه نه ماتول د دننه نه کوکلا کول بیا د اسرائیل دپاره څه ګران کار نه دی بیا هغوی هم دا غم پکار دی دا فکر پکار دی خیر دا صرف نیولی دی هغوی انویسټیګیشن کې چې دی پکې په رښتیا انوالو وکړو نه هغه پته به یې وروسته لګي او چې کله د دې پته ولګېده یا حمله وشوه څه چل پکې وشو په هغې باندې به بیا بیل کلاس والو اوس تاسو نه سوال دا دی تاسو راته په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې د دې کلاس نه شو د دې نه مخکینی کلاس مې هم درسره اخیستی د هغې نه به تاسو ته ظاهرېږي چې دا کم بخار دغلته په دې میډل ایسټ کې خورېږي دا کم جنګ رو خورېږي مضبوط جنګ ته راودرېږي نو په دې دنیا کې د دغې جنګ د دغې فساد د لاسه کم دوه داسې فسادي قانونه یا فسادي نیشنز یا فسادي ملکونه دي چې هغې د شاته د دغې دواړو فسادي سوچ پروت دی کم دو ملکونه دي هغه په کمنټ سیکشن کې ښکته ولیکئ جزاکم الله خیر